اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي او دا د انډرایډ موبایل ټیپس اینڈ ټریکس رومبه ویډیو دا. په دې ویډیو کې بس تاسو ته داسې اپلیکیشن ښایم چې دا اپلیکیشن په وجه باندې بس تاسو د موبایل سپیډ سیوا شي. دویمه خبره دا چې هغې سره بس تاسو د انټرنیټ سپیډ سیوا شي. او دریمه خبره دا چې تاسو سره د دې اپلیکیشن په وجه بس تاسو د موبایل چې کوم دی چارج کم واخیستی شي. او څلورمه دا خبره ده چې تاسو کله انټرنیټ چې کله تاسو کله سیم ته لوډ وکړئ او انټرنیټ کولو کې نو تاسو پیسې چې کوم تاسو سره موبایل کې سیم کې بیلنس وي نو هغه وولی شي. د دغې مسلو او دې سره نور چې کوم دی ډېرې زیاتې پیدې دي نو دغه ټول چې کوم دی په دې اپلیکیشن کې دي نو دغه به انشاءالله تعالی د اپلیکیشن نه به تاسو ډېر خوند واخلئ او د دغه اپلیکیشن چې کوم دی ډېر زیات ښکلي کار کوي. کو د دې نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سره سبسکرایب کړئ. په دې باندې د یوټیوب ارننګ کورس هم چالو دی، د ویډیو ایډیټینګ په هم چالو دی، صحیح شو جی. فوټوشاپ ایډیټینګ چې دی هغه په هم چالو دی. او د انډرایډ موبایل باندې به تاسو په انډرایډ موبایل باندې به تاسو چې کوم دی یوټیوب چینل څنګه جوړوي او د دې نه چې کوم دی ورپسې ایډیټینګ به څنګه کوي ټول کورس په دې باندې چې کوم دی هغه هم زه اپلوډ کوم په دې چینل باندې. دا د چې پلی سټور کولو کو پلی سټور چې کله تاسو کولو کې نو په دې کې به چې کوم دی انټرنیټ ګارډ صحیح شو جی. د اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کې نو بیا به اوپن کې ما چې کوم دی ډاونلوډ کړی دی صحیح شو جی. دلته کې به دا 2-3 سیکنډه غواړي ایګری به وغه صحیح شو جی. نو په یو اپلیکیشن کې به تاسو ګوتې نه وخې سمپل چې کوم د دې کار د سره هغه سره خیمه تاسو ګوره ټول اپلیکیشن رالی تاسو لومبي چې څنګه مو تاسو د موبایل چې کوم ډیټا کنیکټ کې تاسو انټرنیټ ډیټا چې کوم آن کې دا کوم چې آن شوی دا ټول اپلیکیشن سره کنیکټ تاسو کله چې انټرنیټ آن کې نو د ټول اپلیکیشن ته ډیټا لاړ شي. د دې اپلیکیشن مثال د بجلی د بورډ دی صحیح جی چې کوم او د دې اپلیکیشن مثال بلپونه دي چې کوم لته آن کې یا تاپ کې د دې نه چې کوم د ټول اپلیکیشن اپ کولې ان کول شي چې ته په دې کلکولیټر باندې نیټ باندې چې کلکولیټر ته ډیټا نزي یا د کروم ته ډیټا نزي د دې نه ته بندول شي صحیح جی. بعد ټیم کې چې موږ یوټیوب ته کله کینو موږ یوټیوب باندې ډیټا ګورو نو ما چې کوم دی په میسنجر باندې هم کال کیږي، په ایمو باندې هم کال کیږي او دغه چانده کې نور چې کوم اپلیکیشن دي په هغې باندې کله ایډ راځي او کله پیرنګونه څوک کوي نو ډېره زیاته مسلې نو چې دغه مسلو د خلکولو دپاره چې کوم د اپلیکیشن دی بس ته وایي چې یوټیوب باندې صرف ډیټا آني او په نور ټول باندې بند نو ته هغسې کولی شي صحیح شو جي. دلته کې زه یم چې یاره زما په یوټیوب باندې چې دی ډیټا بند شي صحیح شو جي. لکه زما یوټیوب ډیټا زه بندوم صحیح شو. دلته کې زه یوټیوب راوړم په یوټیوب باندې دلته کې وای فای ده، وای فای نه هم بندولی شي او دلته کې ورپسې چې دی دا وای فای ده وای فای نه هم بندولی شي او دلته کې چې کوم دی دا نیټ چې کوم ډیټا د سیم هغه هم بندولی شي. ما ډیټا بنده کړله صحیح شو جي. او اوس بیا او دلته کې دا زه آن کوم صحیح شو جي. دلته کې اپ آن او دغه دی ډونټ شو اګین صحیح شو جي. دلته کې دغه چې دی بند شو صحیح شو. اوس چې زه ګورم چې زما په انټرنیټ کنیکشن خو دلته کې آن دی او دلته کې ما ډیټا بنده کړله د دې اپلیکیشن پیدا داره چې کله زه اوس دلته کې دوباره زده کړو راوخم داسې ریلوډ کوم انټرنیټ کار پرېښودو صحیح شو جي. پسې کار پرېښودو دلته کې دی کار پرېښودو نور به ځګینو کې به دا کار کوي په فیسبوک باندې یا په پلی سټور باندې زه چې کومه دا به کار کوي صحیح شو جي. دلته کې زه درته چې کومه زه راته یو خیم صرف چې کله دا کار کوي یو کو دا کار نه کوي صحیح جی. هلته کې ډیټا بند ده او دلته کې چې کوم دی ډیټا به کار کوي صحیح شو جي. نو دې سره چې دی تاسو به لومبی چې کوم د سپیډ خبره ته ما یاد کړم څونه چې کوم دا کار کوي دا دی چې څونه تاسو ته ما دلته کې د سپیډ خبره یاد کړم چې کله د اپلیکیشن تاسو په دې ډیټا بنده کړي نو الریډي به تاسو د موبایل چې کوم دی چارجینګ چې دی دا به کم وخي. بیا دویمه خبره دا ده چې یاره تاسو کو صرف یوټیوب ته ډیټا پرې کړي نور اپلیکیشن ته ډیټا نه پرې کړي او دوی چې لوډ وکړي نو هغه بیلنس چې کوم دی تا نه واتساپ ایمو دا نور چې کوم دی تا نه هغه بیلنس وخي صحیح شو جي. نو دلته کې ټول اپلیکیشن یې بند کړه صرف یوټیوب باندې ډیټا آن کا صحیح شو جي. صرف یوټیوب ورته کار کوي دلته کې ته ټول اپلیکیشن یې بندولو کولاولی شي. دویمه خبره چې کله ته په ټول باندې ډیټا بند کړي نو ستا د انټرنیټ سپیډ هم سیوا شي صحیح شو جي. او چې کله ته بندې نو واپس دوباره چې کوم دی په دې کلیک کړه دا بند شو صحیح شو جي. او دلته کې تاسو واپس یوټیوب خیم چې یوټیوب کار راواغستو او کو نه صحیح شو جي. دلته کې تاسو کتئ شي یوټیوب به خپل کار راولي. نو دې اپلیکیشن چې دی ډېر بهترین اپلیکیشن دی او کو دا ویډیو تاسو چېرې خوښه شوي او تاسو ته څه فایده ملو شي نو زما یوټیوب چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او دا ویډیو سره لایک کې ملاویږي او بله ویډیو کې د الله په امان.